ناڅرګند ژوند د دې موبایل د موقعیت په څیر دغه زلمیان وایي پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ ستونزو د دوی په نصاب او کابل کې د واک بدلون دوی له لوړو زده کړو هم بې برخې کړي او زیاتوي یو شمېر لوستي کسان یې هم د لاس مزدورۍ ته اړ دي. ما خپل 12 کاله تعلیم حاصل کړی، نو غوښتل مې چې نور پرمختګ هم وکړم، د پوهنتون دپاره آمادګیانې ونیسم. نو د اقتصادي حالات د وجې مې تعلیم نور مخته نسو بیولی. داسې نور زیات ځوانان شته، دلې زموږ په کلي کې د په زراو انسانان شته چې دغه ارمانجن پاتې سوه، هم د هغه اقتصاد د وجې پاتې سوه، اقتصاد یې کمزوری و. سکول خو ما تر اووم جماعت ته ویلی دی، خو زموږ بابا دا راته وویل دا غوښتله چې په موږ پوره تعلیم وکړي، بیا د مجبورۍ د وجې څخه موږ د تعلیم پرېښوی، نو تعلیم مو نسو کولی ولې دلته کور پریشانۍ و، کور ساتنګه غوښتله. زما پلار سپین ږیری و، کولی یې نه سوه، نو موږ تعلیم دغه وجې څخه پرېښو. زموږ خلک چې تر 12 صنفه پورې مکتب ووایي فارغه سي، نو وروسته دوی مخته تګ نشي کولی. یو دلیل وظیفې نه ورته پیدا کېږي، کارونه نشته، او بل دوی یا په بټیانو کې خښته وي، یا ځي کراچي ته کاغذان ټولوي، یا ځي ایران ته د مزدورۍ دپاره. دلیل د دوی وظیفه او روزګار نه برابریږي، او د اقتصادي مشکلاتو په وجه نور لوړ تعلیم هم نشي کولی، چې یا دلیل په پاکستان کې دوی پوهنتونونه ووایي، یا په افغانستان کې پوهنتون یا یو پوهنځی ووایي، نو هغه دوی لاسرسی نه ورته لري. اقتصادي مشکلات د خلکو زیات دي. د دغه کمپ د ښوونکو په خبره له دوی سره د ښوونځي په اولنیو صنفونو کې شاګردان زیات وي، خو یوازې ځینې یې تر 10 او 12 صنفه ورسیږي. په اول کلاس کې 40 سټوډنټ موږ واخلو یا 40 شاګردان واخلو، کله چې دوی 12 ته رسیږي هغه 10-15 پاتې سي. دا څو لامل لري. یو دا دی چې د غربت د وجې څخه خلک مجبور دي چې خپل په بچیانو باندې کار وکړي او د ماښام دپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دویمه خبره دا ده چې زموږ تعلیم مخته دغه امکانات نشته. هغه دا چې تر 12 ټولګۍ پورې ووایي، وروسته چې تعلیم کوي هغه په پیسو باندې کېږي، هغه به ته شخصي پوهنتونو ته ځي. د دې ځوانانو په خبره پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ سختېدو او د دوی د نصاب بدلون هم ګڼ شمېر هغه افغان لوستونکي له لوړو زده کړو بې برخې کړي چې وړاندې به یې سترګې کندهار او یا کابل ته وې. پخوا داسې و چې زموږ کوم د 12 ټولګۍ څخه چې زده کوونکي فارغه سوه، هغه به ولاړله په کندهار کې یا په کابل کې د هېواد په مختلفو پوهنتونونو کې به هلته امتحان ورکوي چې کوم پوهنځي ته به فارغه سو هلته بیا تعلیم کوئ. اوس هغه امکانات پولې تګ راتګ دا لارې بندې کړلې، او بله خبره دا سوه چې زموږ تعلیم کریکولم پاکستاني کریکولم ته واوښتی، نو د دې د وجې څخه هم پوه سولې زیات تعلیم چې دی هغه متاثره سولو. د کډوالو لوستو زلمیانو دغه ستونزې یوازې تر همدې کمپه نه دي محدودې، بلکې د پاکستان په هره سیمه کې میشت د افغان کډوالو لوستي کسان له همدې ستونزو سر ټکوي او په کابل کې له اوسنیو واکمنو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره دې ګامونه پورته کړي. خدای نور ناصر، امریکا غږ.